درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د خې درس وایو. خې د پښتو الفبا 14 توری دی. خې د خ آواز ورکوي او په انګلیسي کې په کې اچ کښل کیږي. ستاسو جم، چې، ځې، څې او هې په یاد دي؟ دوی تقریبا ټول یو رقم لیکل کېدله. جم یو ټکی درلودلی، چې 3 ټکي درلودلی، ځې پر سر باندې حمزه درلودلی، څې 3 ټکي درلودلی او هې چې وه هیڅ شی نه درلودلی. خو خې چې ده، خې بیا پر سر یو ټکی لري. نو راځئ د خې درس ته ولاړ سو. خې خور. خور په انګلیسي کې سسټر ته وایي. زما نوم خالد دی. دا خاطره ده. خاطره زما خور ده. تاسو ګوري دا هلک چې دی دا خالد نومیږي او دا انجلۍ چې ده دا خاطره ده. نو دا هلک وایي زما نوم خالد دی او دا انجلۍ چې ده دا خاطره ده. خاطره زما خور ده. تاسو یو ور بیا دا جملې را سره تکرار کړئ. زما نوم خالد دی. دا خاطره ده. خاطره زما خور ده. تاسو ګوري په خالد، خاطره او خور کې خې راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له خې څخه راځي. خې خولۍ. خولۍ ته په انګلیسي هات وایي. خې خیمه. خیمې ته یا خیمه په انګلیسي باندې ټنټ بولي. او خې خط. خط ته په انګلیسي لټر وایي. نو موږ ګورو له خې څخه خولۍ، خیمه او خط راغلی. اوس به وګورو چې که خې د یو لغت په مابینځ او آخر کې راسي نو څنګه ایسي. تخته. په تخته کې خې په مابینځ کې راغلی ده. او دا څه شی دی؟ مخ. په مخ کې خې په آخر کې راغلی ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه له خې څخه راځي. آفرین. د نن درس به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. خې خور. زما نوم خالد دی. دا خاطره ده. خاطره زما خور ده. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.